أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د الله پاک د دربار څخه ستاسو صحت او عافیت په تمه او هیله یم. راځو درس ته. د تېرې ورځې په هغه درس کې چې موږ تاسې د ازواج مطهره و د مختلفوالي او د هغوی د لوړوالي په اړه باندې بیان کړي وو د عوامو ښځو څخه. الله پاک داسې فرمایلی دي چې یا ازواج النبي لستن کاحد من النساء، د نورو ښځو څخه تاسې یو څه جلاوالي لرئ. بیا یې یو څه توصیې فرمایلی دي د تقوا په اړه باندې، همداسې ځینې اختصاصي بیانونه یې کړي دي چې یو د هغو څخه د خبرو کې د نرموالي څخه ډډه کول دي، چې داسې نه وي بیا دغه نرموالی تاسو ته غلط تمام سي او یو منافق او یو فاسق سړی کوم چې زړه یې د منافقت څخه ډک نو هغه به تاسو ته تاوان ورسوي. همداسې د جاهلیت د زمانې سره یې د تفرق و جلاوالي په اړه باندې بیان کړي دي چې د جاهلیت په زمانه کې خو هغه ښځې بې بندوباره او بې حجابه د باندې راوتلې او بې له کومه ضرورته به د باندې ګرځېدلې. تاسې په کور کې پاته سئ او د هغوی د جهالت زمانې رقم کېږئ مه چې د بازار ښایست وګرځېږئ. تاسې خپل کورونه د قرآن او د ایمان او د قرآن په پلوشو باندې ډک کړئ او د هغه په رڼاو باندې تاسې ښایسته او روښانه کړئ. نو نوي آیتونه به شروع کړو. الله پاک داسې فرمایي: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. په تحقیق سره المسلمین مسلمانان نارینه، والمسلمات او مسلمانان ښځینه، والمؤمنین مؤمنان نارینه، والمؤمنات او مؤمنان ښځې، والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. والقانتين او هغه مطیع او اطاعت کوونکي نارینه، والقانتات او اطاعت کوونکي ښځې، والصادقین او هغه رښتینې نارینه، والصادقات او هغه رښتینې او رښتیا ویونکي ښځې، والصابرین او هغه صبر کوونکي نارینه، هغه پر تکلیفونو پر سختیو باندې صابرین نارینه، والصابرات او صابرینې ښځې، والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. والخاشعين او هغه عجز کوونکي هغه عاجز نارینه، والخاشعات او هغه عاجزه او بیریدونکي د الله څخه د خشوع درلودونکي د الله څخه ښځینه، یعنې هغه تواضع او عاجزي کوونکي نارینه او تواضع او عاجزي کوونکي ښځینه. والمتصدقین او هغه صدقه ورکوونکي نارینه، والمتصدقات او هغه خیرات ورکوونکي او صدقه ورکوونکي ښځینه. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. والصائمين او هغه روژه کوونکي او روژه نیونکي نارینه، والصائمات او هغه روژه نیونکي ښځینه، والحافظين فروجهم او هغه نارینه کوم چې د خپلو فروج او فرجونو محافظ دي په تقوا سره، والحافظات او هغه ښځینه کوم چې د خپلو فرجونو حفاظت کوي. والذاکرین الله کثیرا والذاکرات. او هغه ذاکرین او هغه ذکر داسې جامع نوم دی، لمونځ او ټولو عباداتو ته هم شاملېدای سي، خو دلته شخصا هم په دغه موضوع کې وذاکرین هغه چې د الله په یاد دي، د الله ذکر کوونکي، وذاکرین الله کثیرا کوم چې ډېر ذکر کوي، وذاکرات او هغه ښځینه کوم چې ذکر کثیرا ډېر کوي. اوس خو نو دا ټوله نومان خو یاد سوله، متصدقین سوله، صائمین سوله، صائمات سوله، حافظین فروجهم وحافظات سوله، ذاکرین سوله. اوس نو دا کسان چیش دی، هدف چیش دی؟ والله پاک دلته فرمایي هغه هدف هم داسې فرمایي چې دغه کسان دپاره چیش شته. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد تیار کړی دی الله پاک، یا الله پاک کوي الله پاک لهم دوی لره مغفرة بخښنه، و اجرا او اجر دی د دوی دپاره، جزای حسنه سته د دوی دپاره،
هغه په اصطلاح مکافات سته عظیما ډېر لوړ مکافات او ډېر لوړ مغفرت د دغو کسانو دپاره سته. نو اصل کې موضوع داسې وه چې دا ځینې مطهرو ازواجو ویلي وه، هغه ځینو پاکو ښځو او خصوصا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ازواج مطهرو بیان کړي وو چې په قرآن کریم کې اکثره ځایونه د نارینه‌وو بیان راغلي دي. نو د ښځو ځایونه چې دی بیخي اکثره نه دي ذکر شوي. نو بیا الله پاک دغه آیاتونه نازل کړل چې څومره هغه مصالح او څونه ګټې چې نارینه‌وو ته ورکول کېږي په هغومره مساوي اندازه باندې که چیرې ښځینه دغه د الله اطاعت وکړي، قانتین والقانتات سي، همداسې ذاکرین سي، دوی ذکر وکړي، همداسې که چیرې دوی د الله اطاعت وکړي او دوی روژې ونیسي، همداسې د خپلو فرجونو حفاظت وکړي، خاشعات د دوی څخه جوړ شي، همداسې صبر وکړي، نو الله پاک د دوی دپاره یو ډېر لوی اجر او عظیم د دې دپاره تیار کړی دی. دلته هغه مساوات د نارینه‌وو ښځینه‌وو د مکافات ورکولو په اړه بیان کړي دي. یعنې که متصدقین او متصدقات دواړه یو شی دي. کوم کس چې صدقه ورکوي نارینه او کومه ښځه چې ښځینه او هغوی صدقه ورکوي، د دوی دوو ترمنځ هغه د اجر ترمنځ فرق نشته، هغومره اجر به ورکول کېږي. صائمین او صائمات هم همداسې دي، حافظین فروجهم والحافظات هم داسې دي، والذاکرین هم همداسې دي، خاشعین او خاشعات هم داسې دي. یعنې دلته د نارینه‌وو په مکافات ورکولو کې او همداسې د جزا په ورکولو کې فرق نشته، او همداسې ټول احکام چې کوم نارینه‌وو ته مخطوب دي، خطاب ورکول شوی دي، هغه هم همداسې په همداسې ډول سره و ښځو ته هم د هغه خطاب شوی دی. یعنې په قرآن کې چې کوم د روژې حکم راغلی دی، ښځې ته هم دی، نارینه ته هم دی، د لمانځه دپاره هم همداسې دی، د ذکر دپاره هم همداسې دی، د اطاعت امر هم الله پاک همداسې د نارینه‌وو ته چې کړی دی ښځو ته یې کړی دی. ولې ډېر داسې مخصوصا ډېر کم احکام دي چې هغه خصوصا په ښځینه‌وو پورې اړه لري او هغه په نارینه‌وو پورې اړه نه لري. یعنې نور اسلامي شریعت چې دی هغه د نارینه‌وو او ښځینه‌وو دپاره فرق نه لري او د دواړو دپاره په هغومره اندازه باندې اجر الله پاک ورکوي. نو اوس دلته الله پاک بله موضوع په دا ۶ آیات کې الله پاک فرمایي: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله پاک داسې فرمایي: وما كان، او اصل کې نسته، وما نسته، کان یعنی نسته یا ندی روا. دلته عموما د نارواوالي په اړه الله پاک فرمایي: وما کان، او ندی روا، لمؤمن و مؤمن لره، ولا مؤمنة او نه یې مؤمنې ښځې لره، اذا قضى الله ورسوله امرا، اذا هغه وخت قضا چې فیصله وکړي الله پاک و رسوله او رسول ده امرا د یو کار د یو امر فیصله الله پاک وکړي، نو نه دی روا چې شي ان یکونه چې سي دوی لره یا دوی وکړي لهم د دوی دپاره الخیرت کوم اختیار من امرهم د امر څخه د الله او د رسول. یعنې کله چې الله عز وجل یو امر صادر کړي، الله عز وجل یو کار وکړي او یا د الله او رسول او الله پاک یو کار وکړي، د یو څه فیصله یې وکړل د یو کار، نو نه دی روا مؤمنانو لره اختیار. ومن یعص الله، کله چې څوک د الله بې اطاعتي وکړي او رسوله او رسول ده فقد ضل ضلالا مبینا، په رښتیا سره ګمراهي یې وکړله، او ضلالا په ګمراهي سره مبینا ښکاره. نو اصل کې موضوع داسې وه چې د زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه په اړه باندې خو موږ مخته بیان کړی وو د سورة الاحزاب په اولو آیاتونو کې. نو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه دی بیا اصل کې هم د یو لوړې کورنۍ څخه دی، بیا په کوچنیوالي کې یو ظالم دی تښتولی و او د مرۍ په ډول سره یې د مکې معظمې په هغه بازار کې خرڅ کړي وو، چې بیا حضرت بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ازواج مطهرو څخه چې وه هغې بیا په پیسو باندې دی رانیوی. نو بیا وروسته دغه مرۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیبي خدیجه رضی الله عنها وربې بخښي یا په اصطلاح یې ورکوي. خو بیا چې کله د ده عمر یو څه زیات سو او یو څه هوښیار سو، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ملګرتیا باندې شام ته پر د یو تجارتي سفر دپاره ولاړل. نو په لاره کې بیا د ده کلی هم هغه اصلي ټاټوبی هم په دغه لاره کې دی. نو بیا په لاره کې د خپلو اقاربو خپل پلارو د کورنۍ پوښتنه وکړله چې بیا دغه کورنۍ هم
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حاضر شول او د زید رضی الله تعالی عنه سره یې ولیدل. بیا کورنۍ د دوی څخه غوښتنه وکړه د الله د رسول څخه چې د زید رضی الله تعالی عنه هغه په اصطلاح معاوضه یا بدله موږ څخه واخلي پیسې او دی بیرته موږ ته وسپاري. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل بیا له کوم بدلي و بیا له کوم دغه څخه یې زه درکومه، خو په دې صورت چې د زید رضا او خوښي. نو بیا زید رضی الله عنه څخه یې پوښتنه وکړه چې وایي چا سره پاتېږي. بیا زید رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر خوشحاله و او دغه سلوک و نرمي و ژوند یې لیدلی و، نو بیا په دې راضي نه سو چې د کورنۍ ته پاتې سي. هغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی آزاد کړي او په خپل زویتوب سره زید ونیوي تر داسې پورې چې زید رضی الله تعالی عنه د زید بن محمد په نامه هم یادېدی. ولې بیا چې په هغه مخته ایتو کې الله پاک فرمایلي ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، وایي تاسې دغه کوم کسان چې د هر چا اولادونه یې د هغو ته یې بلئ یا د هغو په نامونه یې یادوئ او خپلو پلرونو ته یې نسبت ورکوئ. هو اقسط من عند الله، دا د الله په نزد باندې تر ټولو هغه اقسط و او هغه تر ټولو د توازن و د عدل خبره دا ده چې تاسې خپلو آباو ته منسوب کړئ. نو بیا د زید بن محمد پر ځای صلی الله علیه وسلم خلکو ده ته زید بن حارثه ویلي او بیا دغه د کوم په اصطلاح وایي دغه غټ نوم چې زید د محمد صلی الله علیه وسلم زوی دی دغه ورڅخه لرې سو او بیا دی په زید بن حارثه یعنی په خپل پلار په هغه اصلي پلار باندې دی یادېدی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم زید رضی الله تعالی عنه په اړه باندې د زینب رضی الله تعالی عنها کوم چې دا نوم رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې ایښی دی او د دې اصلي نوم د بره په نامه و بره، نو دا هم د قریشو د یوه لوړې کورنۍ څخه و چې بیا عبدالمطلب ته رسېدله. د دې کورنۍ څخه یې د دې غوښتنه وکړل د زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه دپاره، خو هغوی خوښ او راضي نه شوله د دې کورنۍ په دې سبب چې زید رضی الله تعالی عنه هغه په اصطلاح د مریتوب په هغه نامه باندې مشهوره شوی و چې دی مریی و، خو د دوی خوښي نه وه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ټینګار وکړي او یې فرمیل تر څو دغه کوم په اصطلاح وایي دا بې ځایه تفریقات و دا د طبقاتو دا شان د منځه ولاړ شي او دغه بې ځایه امتیازات هم د منځه ولاړ شي او د نکاح په لاره کې کوم حایل و کوم پرده واقع نه شي او دغه پیسې و دا امکانات یا دغه کوم نوم چې د مریتوب د پردې ایښودل شوی دی دا باید دوی سره جلا نه کړي. خو بیا یې ورو ورو هغه د دوی کورنۍ راضي شوله او زینب رضی الله تعالی عنها د زید رضی الله تعالی عنه زوجه مطهره شوله او د هغه ښځه شوله. نو بیا چې په دغه وخت کې هم دغه آیات الله پاک نازل کړي او د دوی هغه رضایت و خوښي هم دوی تر خپل دا خپله خوښي و په اصطلاح وایي رضایت یې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم د رضایت باندې قربان کړي چې بیا الله پسې آیات کې فرمایي وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. الله پاک په دې آیت کې فرمایي وإذ تاغه د مخ تاغه وإذ چې راغلی دی په مخ یادونو کې هغه معنا لري چې وإذ په یاد کړه وإذ او در په یاد کړه ای د الله رسوله تقولو چې تا وویله للذي وهغه کس لره یعنی زید لره چې تا وویل انعم الله پر تا باندې انعام کړی دی الله پاک
هغه دا انعام دی چې الله پاک په اسلام سره تاسې مشرفه کړي یاست. انعم الله علیه پر ده باندې چې الله پاک انعام کړی دی، و انعمت او تا انعام کړی دی علیه پر ده باندې، هغه په داسې ډول سره چې تاسې هغه آزاد کړئ. امسک چشتي ورته ویل، اذ تقولو تا وویل کم کس لره چې الله انعام پر کړی دی او تاسې انعام پر کړی دی. ښه نو چشتي ورته ویل هغه داسې چې امسک ته وساته د ځان سره، ونیسه علیکه ستا سره زوجکه خپله مېرمن، یعنې تا دغه کس ته وویله تر څو خپله مېرمن د خپله ځان سره وساتې یا یې ونیسه د ځان سره. واتق الله او تقوا وکړه د الله څخه یا وبېرېږه د الله څخه. واذ تقولو او در په یاد که کله چې تا ویله هغه کس لره کوم چې پر هغه باندې الله پاک په اسلام مشرفه کولو باندې انعام کړی او همداسې تا در هغه باندې انعام کړی دی په دې سره چې هغه تا آزاد کړي د غلامۍ څخه. تا داسې ورته وفرمایل چې د خپل زوجې مطهرې څخه دې مه لرې کېږه او د الله څخه وبېرېږه چې هغه زید رضی الله تعالی عنه. ګورئ کیسه خو مې مخکې درته وویله چې داسې موضوع ولې د مخکې له دغه راضي نه وه، د زینب رضی الله تعالی عنها کورنۍ په دې راضي نه وه تر څو د زید رضی الله تعالی عنه سره د زینب نکاح وکړي. هغه په دې سبب چې د دوی ترمنځ یو لویه طبقه فرق و او زید رضی الله تعالی عنه چون چې دی په بله طبقه کې و او د یو غلام په هغه ټاپه باندې بال سوی و، نو په دې سبب باندې د دوی ترمنځ هغه مشکلات و. خو مطلب هغه د دوی طبیعت و مزاج به نه سره په اصطلاح وینا به سره لګېدی او په خپلو منځو کې به اختلافات زیات و او بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی او شکایت به یې د زینب رضی الله تعالی عنها څخه ورته وکړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته وفرمایل چې امسک علیک زوجک واتق الله، د الله څخه تقوا وکړه، په دغه کوچنۍ موضوعاتو باندې غټې فیصلې مه کوه چې بیخي یعنې طلاق وکړې. نو دغه د دوی ترمنځ د طبقه و د فرق دوی یا زینب دې ته هڅولې وه او د دوی ترمنځ دغه مشکلاتو جګړه و، دغه هڅه ډېر وه. نو به رسول الله صلی الله علیه وسلم د استقامت په اړه بیان ورته کوي چې استقامت وکړه او دا چې د نکاح هم زما په اصطلاح زما په توصیه ستا سره سوې ده د دې نکاح او د دوی د کورنیو خوښۍ هم نه وه، د هغوی د خوښۍ په خلاف سره دا نکاح سوې ده. نو که چیرې اوس دا مشکلات زیات سي او هغه ته بیا طلاق کړي نو بیا به د دوی خپلوانو او په اصطلاح د دوی هغه عزیزانو ته مشکل پېښ سي او هغوی ته به یو څه هغه د سپکوالي هدف به واخلي دوی. نو د الله څخه وبېرېږه او پر دغه کوچنیو موضوعاتو باندې داسې غټ اقدامونه مه کوه. بیا الله پاک فرمایي وتخفي او ته پټوې فی نفسک په خپل زړه او په خپل ځان کې ما هغه څه الله مبدیه کوم چې الله یې ښکاره کوونکی دی. وتخشى او بېرېږه الناس د خلکو څخه والله الله پاک چې دی احق تر ټولو هغه حق ذاتي ان تخشاه چې ته ورڅخه وبېرېږه. موضوع داسې وه تر دغه ځای موږ راورسېدلو چې الله رسول و زید رضی الله تعالی عنه څخه د هغه د شکایتو مقابل کې بیان کوي چې تاسې د الله څخه وبېرېږئ او پر دا کوچنیو مشکلاتو باندې صبر کوه او ګزاره ورسره کوه. ولې دا نکاح ما سره په اصطلاح سره وروستلی ده، نو که چیرې دا نکاح خرابه سي او طلاق رامنځته سي نو بیا به د هغوی د کورنۍ د ذلت سبب وګرځېږي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په زړه کې دغه شی هم وګرځېدی چې که چیرې د دوی دوو ترمنځ جلاوالی راسي نو الله خبره دا ده دوی د کورنۍ د عزت ژغورلو دپاره به دا چې زه نکاح ورسره وکړم. نو الله پاک هم فرمایي وتخفي فی نفسک او ته پټوې فی نفسک په خپل زړه کې په خپل ځان کې الله مبدیه کوم چې الله ښکاره کوي. وتخشى الناس او ته بېرېږه د خلکو څخه والله احق ان تخشاه الله پاک تر ټولو حق ذات دی چې ته ورڅخه وبېرېږه. فتح الباري کې داسې بیان راغلی دی چې تفسیر دی هغه کې داسې بیان راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مخه له علم و الله پاک دا علم ورکړی و چې ته به بیا د زینب رضی الله تعالی عنها سره به ستا نکاح الله پاک کوي. نو په دې سبب هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره په زړه کې ساتله. د هغه سره سره به بیا زید رضی الله تعالی عنه ته بیان کوي چې تاسې امسک علیک زوجک خپله مېرمن دې ساته د ځان سره د الله څخه تقوا وکړه او ته ګزاره وکړه د هغې سره. والله احق ان تخشاه الله پاک فرمایي چې الله پاک تر ټولو حق ذات دی چې ته ورڅخه وبېرېږه. اوس نو موضوع چې ده فلما قضا کله چې فیصله وکړه زید
منها د دې سره یعنې د زینب رضی الله عنها سره زید فیصله وکړه وترن د جلاوالي زوجناکها موږ تا ته زوجه کړله دغه زینب لکي لا یکون علی المؤمنین حرج د دې دپاره چې نسي ولیرې سي پر مؤمنانو باندې حرج یا کومه ګناه او کوم تکلیف و دغه کوم غلط فکر چې په پخوا زمانو کې و فی ازواج ادعیائهم په زوجاتو کې ادعیائهم د دوی د خپلو داعیانو یا په اصطلاح اوس د زینب داعی خپله زید دی اذا قضوا کله چې دوی فیصله وکړي منهن د دوی څخه وطرن د جلاوالي کله چې دوی د طلاق فیصله وکړي وکان امر الله مفعولا الله پاک د خپل امر فاعل ذاتی او د خپل کار کوي دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه چې الله پاک فرمایي وتخشى الناس د خلکو څخه ویریږي هغه دغه د خلکو دغه افواهات و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر و چې دا به وایي چې وایي د خپل زوی دغه مطلقې یا هغه طلاق شوې ښځې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح وکړله نو الله پاک هم فرمایله چې دغه کوم دا کوم ویره چې ستا سره سته او یا د کوم حرج چې په مؤمنانو کې اوس فلحال سته دغه به له منځه یوسي په دغه نکاح سره او الله پاک هم په دې کې یو خیر دا ایښی و چې دغه کوم د جهالت فکر چې په خلکو کې و هغه له منځه یوسي او دغه لاره د خلکو لپاره اسانه کړي بیا الله پاک فرمایي ما کان علی النبي نسته پر نبي باندې من حرج کوم تکلیف یا کومه ګناه او یا کوم سختی فيما په هغه څه کې فرض الله له کوم چې الله پاک فرض کړي د لره سنت الله فی الذین خلو من قبل دا سنت دی د الله په هغو کسانو کې کوم چې تیر سوي دي من قبل مخته وکان او امر الله د الله امر قدرا یعنی د قضا او قدر مخکې ټاکل سوي وه قدرا په ټاکلو په حساب سره مقدورا چې هغه وخت لا مقدور سوي یا ټاکل سوي وه الذين هغه کسان یبلغون کوم چې بلاغ رسوي یا بلغت کوي رسالات هغه پیغامونه د الله ويخشونه او بیریږي د ده څخه ولا یخشونه او نه بیریږي په رسولو کې د پیغامو احدا د بل چا سره الا الله بې له الله څخه وکفا بالله حسیبا او کفایت کوونکی دی الله د دوی حسیبا حساب یعنی الله پاک د بندګانو لپاره د حساب کوونکي په حیث باندې تر ټولو کافي ذات دی دلته هم الله پاک فرمایي چې هغه کومه نکاح چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زینب رضی الله تعالی عنها څخه الله وکړله وایي دا هغه څه چې کوم چې الله پاک فرض کړي وکړو او دا هغه څه کوم چې د الله پاک امر و د سنت الله فی الذین خلو من قبل کوم چې د ده څخه تېر سوي د هغو سنت هم بیا داسې فرمایي چې د خپل د الله عزوجل د پیغامونو د رسولو لپاره تر نن ورځې پورې یا په عموم کې د هېڅ پروا یې نه ده کړې او هر څه یې بې له دې چې د کوم چا څخه وبېرېږي الله پاک احکام یې تر نورو پورې ورسولي دي او په ډېره اخلاص او په ډېره ازادي سره یې الله پاک احکام دغو انبیاو او هغه کسان دغه د الله رسول او د هغه څخه مخکې کوم چې تېر سوي هغو ټولو د الله احکام په ښه ډول سره تر خلکو پورې رسولي دي بیا فرمایي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان ندي محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد د یو چا پلار من رجالكم د خلکو سره ستاسې ولکن رسول الله په تحقیق سره د الله رسول دی یا په اصطلاح معنوي پلار دی ستاسې ستاسې هېڅوک د الله د رسول سامن نه دي یعنی النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم دا شی خو سته چې نبی صلی الله علیه وسلم د ټولو څخه لوړ دی ولې محمد صلی الله علیه وسلم ستاسې رجالو څخه د هېڅ چا پلار نه دی او وخاتم النبیین او هغه د ختموالي یا د ختم و د اخیر والي د پیغمبرۍ هغه مهر و ټاپان په اصطلاح وایي دلته وال سوی ده په دې آیات کې وخاتم او ختم کوونکی دی نبیین د نبیانو وکان الله بكل شيء عليما او په تحقیق سره الله پاک په هر شي باندې خبردار ذات دی نو د نن ورځې درس تر همدې ځای پورې بس دی الله پاک دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین السلام علیکم ورحمة الله